عبد الله بن مبارک رحمه الله دا بهترین عالم دی او داسې عالم دی چې علما لیکي رقیې ته په زرهاو طلبه د پسې د علم د زده کړې دپاره تلي بهترین عالم دی دا عبد الله بن مبارک رحمه الله دی ورځ د قرآن راواغسته او یو ځل یې وخندل او بیا یې وژړل وایي چې عبد الله بن مبارک رحمه الله ته ویلې چې تا څنګه یو ځل وژړل او بیا دې وخندل نو عبد الله بن مبارک رحمه الله ویلې وایي ما وخندل په دې باندې چې غوره کتاب دی او د غوره رب طرف ته راغلی دی داسې شعر یې ویو چې آتانی کتاب من کریم کأنه قلائد در فی نحور الکواعب وای ما ته د الله کتاب راغلی د کریم ذات طرف نه ما ته قرآن راغلی دی او داسې قرآن دی ګویا کې دا امیلونه دي د پیغلو پیغلو ښځو په غاړو کې داسې قرآن دی او به داسې وایي چې فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا بخیر کتاب جاء من خیر کاتب وای ما ورته په خیر اخلاص وي او ما ورته ستړي مشي ویلې د قرآن ته او ما ویلې چې غوره کتاب دی او د غوره رب د طرف نه ما ته راغلی دی وای په دې مې وخندل بیا ته چویل ولې دې وچړل پس دې وچړل وای عبد الله بن مبارک رحمه الله ویلې وای ما په دې باندې وچړل چې قرآن الله را لېږلی خو لیکن مالداران خلک ته شاته شو او کمزوري ضعیفانو خلکو ته قرآن پاتې شه په دې مې وای وچړل نن که موږ تاسې وګورو نو بل څوک پرېږده هغه زموږ چې خپل بشي نو کم یو چې مکتب ته ځي نو په هغې باندې هر قسمه خرچه کوو هغې له د سکول فیس ورکوو هغې له پیسار وغیره جامع هر څه کوو خو چې کله په سکول کې کم بچی ناکام شي او د سکول استاد یې په لختو کې ووایي او داسې غوړ منګیر ټکې پسې نه نښلي نو موږ وایو چې یاره دا به مدرسې ته وولېږو او قرآن به زده کړي موږ داسې بچي مدرسې ته لېږو یا چې کم یو په لاسونو باندې شلي په پښو باندې شلي نو موږ دا به مدرسې ته ولېږو یا چې کوم په سترګو باندې معذور په سترګو باندې ړوند دي موږ یې دا به مدرسې ته ولېږو قرآن به زده کړي یا چې کوم بیخي خبره نه مني ټکی سبق نه زده کوي مکتب نه زده کوي نو موږ یې دا به مدرسې ته ولېږو او قاري صاحب اوس دماغ خوږوي یا به د دماغ خراب شي یا به د هغه دماغ خراب شي موږ نن داسې بچي مدرسو ته لېږو خو لیکن چې کوم بچی هغه ذهني تیزي او ښه استعداد ولای هغه بچی باندې موږ قرآن نه زده کوو نو بیا به د قیامت پر ورځ موږ څه جواب ویو د قیامت پر ورځ بس موږ نبی ګیله کوي الله ته او داسې به وایي چې یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ای زما ربه دې قوم دا قرآن پرېښی عمل یې پرې نه کوو نه یادو بچو باندې نه یادو نو چې کوم پلار د قیامت پر ورځ الله رب العالمین ته دغه جواب شي ویلی نو هغه دې په بچو باندې قرآن علم نه کوي قرآن دې ته نه زده کوي او دې دنیي علم صدیق ورپسې کوي دنیي علم ناروا نه دی خو لیکن اول د دین نه خبر کا چې یو سړی ځان ته انجینر وایي نو ختمن انجینر به ویلي که یو سړی ځان ته دکتور صاحب وایي دکتوره به کلي که یو سړی ځان ته بل نوم وایي مستري ځان ته وایي نو هغه به زده کلي نو چې یو سړی ځان ته مسلمان وایي نو ختمن د اسلام نه ځان خبر کړي تش په نوح باندې خو کار نه کېږي نو دې قرآن زده کول پکار دی نن که موږ تاسې سوچ وکړو موږ دا قرآن خپله څومره ویلی دی په بچوم څومره زده کلی دی دې قرآن له وخت ورکول پکار دي د دې وجه نه خلک هغه وایي چې یاره زموږ خو ژبه پیړه شوې ده موږ قرآن نه شو ویلی وایي فتنون بكل مصیبة فی ماله واذا یصاب بدینه لم یشعري وایي یو سړی به هغه به په دنیا کې ښه ماهر ښه خیر به ښه انجینر به چې یو ځای کې دیړي وکړي او د دې دیړي 1000 روپۍ نو چې هغه کس له 500 روپۍ ورکړي نو دا ورته وایي زه درته قمقل ښکارم چې ته ماته د 1000 روپو په ځای باندې 500 روپۍ نیسي نو په دنیا کې خو خیری خو چې کله دین کې مسله راشي دین راشي نو دا یاره نه پیګما جبه می پیړه شوی دا او دماغ می خراب دی او زما دماغو کې نه کینی دغه سپینګیره مشره جرګو ته خطه کړی چې څوک ته قمقل وای نو دا وای چې تبه قمقلې چې څوک ته وای دماغ نه کار نه کوي نو دا وای ستاسو دماغ به کار نه کوي خو چې کله د قرآن مسله راشي نو به دا وای رسمه دماغ کار نه کوي نو دا څنګه دماغ دی په دنیا کې خو کار کوي خو لیکن قرآن کې کار نه کوي د قرآن له وخت ورکول پکار دی او دې قرآن ته کې ناستل پکار دی دې تخپل بچی کې نول پکار دی کوم سړی چې وای چې ما ته قرآن نه یادېږي دې سړی ته 2 اجرونه دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې قرآن وای دا قرآن د دې په کې جبه نه خري دته نه زده کیږي وهو علیه شاق او دا قرآن زده کول په د باندې ګرانی فله اجران نبی صلی الله علیه وسلم دې 2 اجرونه دي